ننګرهار د هیواد له پلازمینې کابل وروسته یو له هغو ولایتونو دی چې ګڼ نفوس او د ختیځو ولایتونو د وصل ټکی هم دی. ننګرهار له کابل، لغمان، کونړ، لوګر، پکتیا او خیبر پښتونخوا سره تړلی دی. دغسه ننګرهار ولایت له سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړخ څخه له ګڼو فرصتونو او ننګونو سره هم یو ځای کړی دی. ننګرهار یو له هغو ولایتونو دی چې له خیبر پښتونخوا سره د سوداګرۍ پرانیستې دروازې لري، خو دا چې نږدې یو کال راهیسې د پاکستان سره سوداګرۍ پرې شوې د دواړو خواو پر سوداګرو یې څه اغیزې کړي. دا چې له پاکستان سره سوداګریز پرېکون د ننګرهار په اقتصاد څه ډول اغیز کړي، دغه ولایت ته د اسلامي امارت په راتګ سره څه شوي او خلکو هغه اساسي غوښتنې څه دي له اوسني حکومت څخه، او په دې برخه کې د خلکو ننګونو او ستونزو ته څومره پر وخت رسېدنه شوې او خلک یې له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ شوي دي. آیا حکومت پر وخت رسېدنه کړې او که نه؟ په دې اړه د ننګرهار له والي الحاج ملا محمد نعیم اخوند صاحب سره مرکه لرو. دا ټول درنو لیدونکو او اورېدونکو ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. موږ د ننګرهار مقام ته راغلي یو، داسې چارواکو سره مرکه کوو چې د اسلامي امارت ډیر مهم چارواکی بلل کیږي. د ننګرهار والي ښاغلی الحاج ملا محمد نعیم اخوند صاحب دی او زه شاغا سادات یم. حاجي والي صاحب ستړي مه شئ، کور مو ودان سي. په ننګرهار کې مو شمشاد ته د سوال و جواب وخت ورکړ. خیرونه دی سلیمان کابل صاحب، الله مو په خیر راوله. سلامت اوسئ. والي صاحب، د اسلامي امارت د واګې 15 کاله تېرېږي، د ننګرهار د والي په توګه باندې مشخصې لاسته راوړنې څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په ننګرهار کې الحمدلله موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. په کوم وخت کې چې زه رالم ننګرهار ولایت ته، خامخا څه لږ ناڅه د امنیتي ستونزې وې، نو اوس الحمدلله په امنیت کې په ډېره برخو کې موږ لاسته راوړنې لرو، مشکلات نشته. او بل په دغه د امنیت په باب باندې موږ ښې لاسته راوړنې لرو، بیخي ښې لاسته راوړنې لرو. والي صاحب، ولس سره مو اړیکې څنګه دي؟ ننګرهار ولس سره په تېرو 15 کلونو کې راشدرشه مو څنګه ده؟ ولسوالیو ته ځئ، خلک په منځ کې راشدرشه هم څنګه ده؟ د خلکو سره مو الحمدلله راشه ودرشه بیخي ډېره ده. همیشه دا خلک راځي، یا زه ولسوالیو ته ورځم، دوی ولایت ته راځي چې هر مشکل یې وي بیخي د نږدې سره حلوو. که چیرې زما لاسرسی نه وي، معاون صاحب شته، که معاون صاحب نه وي، علما شورا شته، د هغو سره د خپل مشکل او ستونزې حلوي، نو ډېر مشکل به نه وي الحمدلله. اسلامي امارت 15 کاله مزل وکړ. اسلامي امارت د افغانانو لپاره څه ډول حکومت بولئ؟ الحمدلله د مسلمانانو دپاره ډېر ښه حکومت دی، ولې د عدل نظام دی، مشکل نشته. پخوا خو تربورګلوۍ وو، جنګونه وو، مصیبتونه وو، مشکلات وو. اوس هغه مشکلات الحمدلله ورک دي تر ډېره حده پورې. که تاسې په ننګرهار کې وګورئ، ولاړ سئ په ټولو ولسوالیو کې، یعنې دونې مشکل به پیدا نه کړي. د خلکو پخوا اختطافونه کېدله، غلاوې کېدلې. اوس موږ په یوه کال کې یوه ستونزه هم نه لرو، یوه یعنې پیښه هم نه لرو، د هېڅ نوع څخه نه لرو. په یو کال کې چې سړی یوه پیښه نه ولري، نو هغه ډېر ښه پرمختګ. نو زه وایم نو الحمدلله په خصوصا په جلال آباد کې ډېرې ښې لاسته راوړنې د امنیت په لحاظ باندې، د ښه حکومتدارۍ په لحاظ باندې، د خلکو د ښه مدیریت په باب باندې الحمدلله څه مشکل موږ نه لرو. دومره مهمه لاسته راوړنې مو ننګرهار ولس درلودلې، لا هم جدي یاست خپلو کارونو کې؟ بلکل الحمدلله. بیخي همیشه اوس دا څو ورځو کې زموږ اراده ده، موږ په 2 میاشتې کې د ولایتو د دغې زون په کچه باندې موږ مجلس لرو. اوس په دا لنډو وختو کې په دا هفته کې موږ د زون مجلس وکړی. د هغې خوا څخه چې رالو، زه الحمدلله زه پر ولسوالیو باندې ګرځم، یعنې چې د ټول دغه 22 ولسوالۍ په خپله وګورم. بیا ولاړ سم لغمان ته، د لغمان ټولې ولسوالۍ د والي صاحب په شمول باندې ټولې ولسوالۍ وګورو،
چې دلته امنیت څنګه دی، کار څنګه دی، ترتیب څنګه دی. خو بیا به نو اراده ده چې کونړ ته ولاړ شو. ما والي صاحب و قمندان د امنیه صاحب بیا ټولې ولسوالۍ وګورو چې د خلکو وضع څنګه ده او د خلکو مشکلات سته نسته، ډیر دي لږ دي. نو بیا مو بیرته بیا اراده ده چې نورستان ته ولاړ شو. د نورستان د والي صاحب په شمول باندې بیا دغه ټولې ولسوالۍ وګورو. نو په 2 میاشتې کې موږ د زون په کچه باندې مجلس لرو او په 4 میاشتې کې د 7 زونو په کچه باندې موږ مجلسونه لرو چې یا په کابل کې دا مجلس کوو یا مثلا په مزار کې کوو یا په ننګرهار کې کوو. دا 7 زونونه راځو مجلس کوو، د ټوله افغانستان ستونزې سره وایو چې دلته اوس ستونزې ډېرې دي لږ دي، یعنې څه کول ورته پکار دي. بیا تصمیم ورته نیسو، بیا د خپلو مشرانو سره د وزیر صاحبانو سره دا مشکلات شریکوو چې وزیر صاحبان موږ ته څه هدایت کوي. بیا هغه موږ ته څه ناڅه هدایت کوي چې موږ هغه کمبوتات د کار ورته ووایو. بیا هغه موږ ته هدایت کوي بیرته بیا موږ د ولایتو ته بیا هغه کارونه چې د وزیر صاحبانو موږ ته کوم هدایت کړي دي هغه د هغو د هدایتو موافق موږ بیا د خپل کار ته ادامه ورکوو. والي صاحب ګڼو ولسوالیو ته ځئ راځئ پرته له ویرې باندې په دې څومره فخر کوئ ویاړ کوئ؟ ډېر الحمدلله. څه احساس کوئ چې افغانستان له ډېرو سوله ییزو جګړو وروسته یو امن ترینه هېواد الحمدلله په دغه وختو کې چې اوس اسلامي نظام راغلی دی او موږ د امن احساس کوو. که وګورئ دلته په دې ننګرهار کې ډېرې ناخوالې تېرې سوي دي، د داعشانو په باب باندې، د غلو په باب باندې، د اختطافچانو په باب باندې تاسې به اورېدلي وي. اوس الحمدلله موږ په ټوله ننګرهار کې په ټوله مشرقي کې موږ یوه ستونزه هم ما درته ویل چې نه لرو. او داعشان هم له منځه وړي دي، تحرکات نشته؟ هېڅ نشته. که تاسې وګورئ یعنې موږ د داعش په باب باندې په دغه بسته کال کې په 2 کالو کې موږ یوه پیښه هم نه لرو. ننګرهار له داعشه پاک شوی دی، هېڅوک د اندېښنه نه کوي؟ نشته، نه بیخي نه لري. او څوک د اندېښنه هم نه کوي؟ که تاسې په ټوله ولایت کې ولاړ شئ پوښتنه وکړئ وګرځئ په ټوله ولایت کې به داسې یو څوک نه درته وایي چې دلته یو ننګونه د داعش د خوا څخه شته. الحمدلله هېڅ شی لا نشته. زونونو ناستې مو یادونه وکړه، دا زونونو ناستې د ټول ولایتونو لپاره څومره مهمې دي؟ الحمدلله نو ټول ولایتونه په خپل اوس چې په زون په سطح باندې چې د ملګري سره کښېني د ټولو افغانستان هماهنګي سره راغله، د ټولو ولایتو هماهنګي سره راغله. یعنې هر والي صاحب لکه اوس موږ تاسې په نورستان کې سره ولیدل، موږ په نورستان کې وو چې هلته مو مجلس کوه، تاسې هم دورې وئ. یعنې د هغه مجلس ته چې راسو په 2 میاشتې یعنې د ټوله زون والیان صاحبان، قمندان صاحبان، د استخباراتو مسؤلین، د علماء شورا، یعنې دغه غټ چارواکي ټول مکمل پر یوه ځای باندې کښېني د ټول زون په کچه باندې د ټول زون هغه لاسته راوړنې هم راوړي او هغه کم کار چې نیمګړی پاته وي د هغه په باب باندې هم یو تصمیم نیسي. او دا ډېرې مهمې ډېرې مهمې دي. مثلا تاسو یادونه وکړه چې پخوا دلته مثلا مخکې زورواکي وه، اوس زورواکي ختمه شوې؟ بیخي دلته الحمدلله هېڅوک نشته چې بس مثلا یو چا سره دي خدای نخواسته زور وکړي یا دې زیاتی وکړي، که څه هم د خدای دې نه کوي یو چارواکی هم هغه راګیرېږي، هغه د شریعت منګولو ته سپارل کېږي. که د یو چا سره څوک زیاتی وکړي، زیاتی بیخي زه په خپله هم چې دې ښار کې ګرځم یعنې داسې نه کوم چې اوس ما سره دې یو موټران را سره زه په خپل هدي په یوه موټر کې ځم او د ټول ښار ته هم دا معلومه ده، د ټول چې ارزی د جومات وخت دی په جومات ته بس هغه عادي ورځو، نو د دې څخه معلومیږي چې زیاتی نشته. او د ننګرهار ولسونو باندې ګرځئ، په 22 ولسوالۍ باندې ګرځېدلي یاستئ، د دوی غوښتنې څه وي والي صاحب؟ کله ناکله داسې وي چې د افغانستان خلک غریب خلک دي، مسکینان خلک دي او کاروبار نشته، نو د کاروبار په باب باندې الحمدلله اوس چې دوی هغه غوښتنه لري د هغه غوښتنو په باب باندې موږ تصمیم نیولی دی ورته، لکه د قانونو په باب باندې. اوس موږ په ننګرهار کې ډېر قانونه لرو، اوس هلته خلک سر کار دی په کار باندې اخته دي او کرنیزې مځکې ډېرې لرو، لکه اوس کانال دی، اوس په دې کانال کې 1000 کسانان روزمره کار کوي، د دغه پر برابر باندې دلته دی
موږ دلته اصلاح شوي تخمونه ورکوي او بل دغه چې امارت اسلامي راغلی دی تقریبا 18,000 جریبه د کانال مالټې اوس پر میوې راغلي دي. 18,000 جریبه یو ځمکه اوس پر میوه باندې راغلې ده چې اوس 100 کال یې میوې ځینې شکولې دي، یعنې د مالټو. او بل موږ زیتون باغونه ډېر لرو دلته. اوس د زیتونو په باغونو کې هم الحمدلله ډېر خلک په سر کار دي، زیتون شکوي یا دغه وي، بس څه ناڅه کارونه ځینې خلک په مؤسساتو کې هم کارونه کوي، د مؤسساتو سره دغه په کار باندې بوخت دي. نو الحمدلله داسې ستونزې خو شته او ستونزو ته انشاءالله لاسرسی سوی دی یا حلیږي انشاءالله. حاجي والي صاحب یادونه مو کړې چې تورخم لارې تړل کېدو سره د ننګرهار پر ولس باندې هم اغېزه کړې؟ خامخا ولې نه، دلته تجاران شته که اوس موږ دا وایو چې بیخي هېڅ اغېز نه ده کړی، بیا الحمدلله د خلکو ته الله جل جلاله سخت صبر وکړی دی، موږ ته یې مشکل نه دی راوړی. که څه هم هلته معلوله دورې سوي دي، خو دلته دا د افغانیت غیرت دا نه خوښوي چې همیشه زموږ د او لاره خو په حقیقت کې بنده کړې موږ نه ده، پاکستان بنده کړې ده. موږ چې ماسې په ډیورن پر کرښه باندې یو مشکل جوړ شي، خامخا د دوو مملکتو په مابین کې یو شی راځي، نو هغه دی دستي په دستي به لاره وتړل. چې لاره بیا وتړله بیا به زموږ هغه میوې وې که زموږ تجاران وو هغه به ډېر سخت متضرر شول. نو زموږ تجاران وایي چې هره ورځ متضرریږو، نو د یوه پلې دې متضرر شو، موږ به خپل ځان ته بدیله لاره وګورو. نو په دې باندې هېڅ باک نه کوي. متضرر شوي خو دې الحمدلله تر اوسه پورې ماته په ټول ولایت کې څوک نه دی راغلی چې زموږ دغه مشکل دی. هغه وایي موږ بدیله لار ګورو. نو دا لار یې نه، بیا بله لار خیر دی. که ستونزه وي خو دا ستونزې ته به ځان ورکوو، خو د خلکو د استعمار به نه منو. یعنې موږ ته د پاکستان تضمین نه کړي بیا به د لارې نه تړي. بلکل موږ هېڅ مشکل نه لرو. او تاسې هم همدا غوښتنه غواړئ پاکستان چې باید لارې د سیاست سره ونه تړي، بیخي تضمین د امارت ته راکړي چې ستونزه راپېښېږي له پخوا غوندې د لارې نه تړي، خو ته به هم سوداګري سیاست سره نه تړي، تیم به راتړه. د امارت اسلامي مشرانو همیشه دا خبره دوی ته کړې ده، که تاسې لاره غواړئ چې لاره خو اوس ما درته وویل ما دوی تړلې ده، خلاصول یې غواړئ بیخي تضمین هم نه غواړو. دوی د زموږ سره دغه واده وکړي چې موږ دغه لاره بیا نه بندوو، چې بس که پر ډیورن باندې جنګ وي که مشکل وي که هر څه وي موږ دا لاره نه بندوو، د سبا څخه یې مشران خلاصوي. اخوا کوم سوداګر سخت زیانمن شوي؟ ډېر. بل د ولس پر وړاندې د مقام دروازې مو خلاصې پرېښي دي، ځکه موږ وکتل هر څوک راځي ازادانه ډول سره، دا څومره تاسو ته احساس درکوي؟ الحمدلله زموږ خلک همیشه راځي. یو خو داسې دی دا طبعا داسې وي چې یو کرول کې یو څوک ولاړ چې څوک راځي ماسې معلومات وکړي چې د دې دا چې کاره دی څه کار دی. نور د ولس پر مخ باندې ما تر دروازې نیولې د قمندان صاحب، د علماء شورا، د محکمې، د ټولو لاره خلاصه ده، د هر چا پر مخ باندې مشکل. او تاسې خپله والي صاحب څومره جدي یاستئ؟ مثلا ټولو ادارو ته مو سپارښتنه کړې، ځکه د اسلامي امر ځایي وایي چې باید د ملت پر وړاندې دروازې باید خلاصې وي. خلاصې دي الحمدلله. که تاسې ولاړ شئ وګرځئ او وینئ نو تاسې ته به پخپله دا ثابته شي چې لارې د هر چا پر مخ باندې خلاص دي. او د شپې تر ناوخته پورې کار کوئ؟ کله ناکله هر وخت. دلته زموږ ولایت ګڼ نفوسه ولایت دی، دلته تقریبا د 14 ولایتو خلک دلته میشت دي او په خپله نګهار هم ډېر ګڼ نفوسه دی، نو دلته کارونه هم ډېر دي او خلک یې هم ډېر دي. نو کله ناکله زه د شپې د مازدیګره څخه هم کار کوم، د مازدیګر نه د ماښام ته ماخوستن لمونځ وکړم بیا کور ته ځم. بلکل. بل والي صاحب اونۍ کې مو داسې ورځې ټاکلي چې د ولسوالیو ته ولاړ شئ او له خلکو سره راشه درشه په عادلانه ډول وکړئ؟ زه دا ډېر وخت زه ډېر مصروف یم. یو پلې په دغه اوسو وختو کې قمندان د امنیې و او زموږ د مطبوعاتو رئیس صاحب او بل د علماو شورا یو څوک ورسره و، د محکمې یو څوک ورسره و. نو دغه ټول ولاړه پر ټولو ولسوالیو باندې
وګرځېدله او ټوله ولسوالۍ وکتلې. یوه پلې به یې د چارواکو سره مجلس کوه، د مجاهدینو سره به یې د طالبانو سره به مجلس کوه. دومه پلې به بیا د عامو خلکو سره مجلس کوه چې عام خلک یوازې وویني، هېڅوک نه طالب و، د حکومت سړی نه وي، د دوی ستونزې واوري چې کومې ستونزې لري، کوم مشکل لري. بیا به یې د هغه محکمې و، هغه زیربط ادارې چې دلته یې ګزاره کول، بیا د هغو سره لیدل. نو که یو مشکل وی هغه مشکل یې دورې حلوي. نو دا بیخي په دا لنډ وخت کې دوی ګرځېدلي دي. ما درته وویل زما اراده ده انشاءالله چې زه د دې خوا څخه رالم، په دې تېره راتلونکي هفته کې به زه په ولسوالیو سفر شروع کوم که خدای کوله سره. فساد څومره له منځه تللی دی حاجي والي صاحب؟ دا خو شر القرون دی، خیر القرون نه دی. خامخا به یو هغه فساد دی چې اوس مثلا رشوت خوري ده، یو بل د الحمدلله هغه خو بیخي سل په سل کې نشته. کله ناکله داسې یو شیان وي چې هغه د شریعت مخالف شیان وي، هغه لاسرسی همیشه ورته کېږي، هغه خلک راټینګېږي. کله ناکله دا شیان به وي خامخا فساد. کله داسې وي چې په وطن دی، په وطن کې به څه نه څه کم شی خامخا وي، خو مجموعاً ورک دی، داسې شی نشته. او جدي یاستئ فساد پر وړاندې؟ بخیر. او هېڅ چاته اجازه نه ورکوي؟ د اسلامي نظام اوله فریضه دا ده چې اسلامي نظام راسي یو علاقې ته، یو وطن ته، یو ولس ته. نو د اسلامي نظام فریضه اول دا دی چې امن راولي، امنیت راولي. د امنیت نه وروسته فساد ورکړي. نو اسلامي نظام الحمدلله فساد ورکړی دی. او دلته تاسو څومره خپلو کارکوونکو ته لارښوونه کوي چې فساد نه جدي ډډه باید؟ بیخي دلته خو په سترګو نه چې دلته موږ نږدې یو، بیخي په سترګو نه لیدل کېږي فساد. بیخي د کورنیو قومونو ترمنځ پخلاینه شوې ده، خپله ځای قومونو ترمنځ څه شخړې حلوي؟ ډېرې. زه په خپله هم ځم، هم تللی یم. او زموږ دغه دوه ارګانونه د دې همیشه بس په دغه تلاش دی، لکه د علماو شورا او د قبایلو ریاست. که زه درته ووایم چې تر 300-400 د قتلونو موضوعګانو دوی حل کړي دي په دا کال کې، هم نه درته دروغجنېږم، خو دقیق ارقام یې زما څخه نشته. که ته چې د هغو څخه پوښتنه وکړې، بس دغه د علماو شورا د دغې قتلونو یا د فساد یا د دې مشکلاتو په باب باندې دوی دا کار کوي. او بل د قبایلو چارو هغه ملګري هم پر سرحدو باندې چې دلته مشکلات یې د خلکو په مابین کې بدبیني وي، هغه خلک سره راولي، سره کښېنوي، جوړجاړی کوي. او حتی که چیرې کله ناکله داسې ضرورت پیدا شي د ولایت د خوا څخه مرسته او کومک د ولایت څخه هم غواړي چې زموږ سره کومک وکړي په دې باب باندې. یعنې که کله ناکله داسې وي چې مالي یو مشکل وي، لکه د پښتنو کې دا رواج دی چې اوس پسه ورولې، وریجې و، دا شی مې ورته ورولې، خلک غریبان بیا د ولایت د خوا څخه دې همکاري طلبوي. موږ د دې د خوا څخه بیخي همکاري موږ سره کوو. والي صاحب، په ننګرهار کې ملي یووالي ته څومره کار کړی دی چې ټول په یو ټغر باندې راکینو، ټول ته په یو نظر وګورو؟ بیخي الحمدلله. زه به یو بېلګه درته ووایم. دلته په د څو زمانه مخکې چې پر سرحد باندې مشکلات جوړ شول، یعنې دا یو مثال وایم، ټول قومونه راله ولایت ته چې موږ څه وکړو، څه کول پکار دي. فرضي کرښې جګړه چې وه، یعنې دا ویله چې کلاشینکوف هم زموږ دی، سلاح هم زموږ ده، ډوډۍ هم زموږ ده، هېڅ ضرورت هم امارت اسلامي ته نه لرو. یعنې دا ټول ولسونه داسې هم نه دی چې یو قوم راغی یا بل قوم نه دی راغلی. یعنې دلته څو قومونه دي، 3 مشهور قومونه دي، لکه مومن دی، خوګاڼی دی، او بل شنواري دي. دغه 3 قومونه د 300 قومونو مشران دلته راله په ولایت کې. دلته شاید نوراني صاحب هم دلته ناست و، بیا زموږ سره مجلس وکړي. ټول خود نه راتله، دا مشران ټول راله چې موږ بیا دلته یو غټه ځانګړې جلسه وکړله چې په زرونو کسانان راله. دلته په دغه پارک کې، څه پارک ورته وایي، دلته د شهزي لوبغاړي د اخوا ته راټول شوي وو. او دلته دا غوښتله چې موږ ته ماسې هدایت وکړي، د فرضي قرض موږ په خپله ساتو، یعنې ستاسو اجازه نه وه. او یعنې دا ویاړ فکر کوي چې افغانستان له قدرت جزیرې ختمې شوي؟ بیخي
او څومره ویاړئ چې ملت تر شا درته ودرېدلی؟ نو الحمدلله که ملت نه وي موږ دلته نه راتلو، نسو راتلی. دا د ملت غوښتنه وه، دا ملت موږ راویستی یو، ملت موږ رهبري کړې ده، ملت موږ ته ډوډۍ راکړې ده، ملت موږ پر دغه کرسۍ پر دغه چوکۍ باندې کښېنولي. دا د ملت همکاري وه او د دوی غوښتنه وه چې راسي طالبان. 20 کاله ځکه همدا ملت اوس اسلامي امارت مجاهدینو ته یې ډوډۍ ورکوله، ساتلې، او اوس حکومت کوي، هغه د دوی اساسي غوښتنو ته هم رسېدنه کړې. بیخي اوس خو داسې دی چې په 15 کاله کې سړی 20 کاله د افغانستان دغه د خرابۍ نه کېږي، 48 کاله یې کېږي، تقریبا 49 کاله. اوس په دې 49 کالو کې چې 15 کاله د اسلامي حکومت کېږي، نو کېدای شي چې ټولو شیانو ته دې لاسرسی نه وکړي. کېدای شي چې اوس مثلا په فکر کې وي خامخا به دا کار کوي چې د ولس ټولو غوښتنو ته به جواب دی هم دی او جواب به ورکوي په راتلونکي کې. نه اوسنی سړی په 15 کاله کې یو سرای هم نشي جوړولی. اوس هم چې د امارت اسلامي هغه کارونه کړي دي، یعنی جوړ حکومتو هم نه دي کړي، یعنی افغانستان خراب و. د 48 کاله ما درته وویل د خرابۍ سره چې 48 کاله سړی خرابي کوي او آبادي بیخي په ځنډ کېږي، خرابي ډېره ژر کېږي. نو زه په دې باندې مطمئن یم چې الحمدلله امارت اسلامي ټولې ستونزې د ولس په نظر کې نیولې دي، امې لري. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. او په زړونو د خلکو په زړونو مو څومره حکومتولۍ کړې، دوی زړونه مو څنګه راخپل کړي دي والي صاحب، چې شپه ورځ لا هم هڅه کوئ چې د خلکو په زړونو باندې لا حکومتولۍ وکړئ؟ ولا زه خو په خپله یقیني چې دلته په دې خپل ولس باندې ګرځم، ډېر محبت را سره لري. او زه چې دې ته ګورم چې ولاړ سو یو ځای ته، موږ په دې باندې پوهېږو چې د دې خلکو هغه محبت و. یو مثال به یې ووایم، مهرباني. زه یو څو ورځې دغسې د درواغو یو اوازه وه چې دی د کابل ښاروال دی. نو دلته دغه خلک دا زموږ د علاقې دغه شاوخوا خلک بیخي ډېر خلک دلته راغلم او نه شی نشته، یعنې د دې طالب او د دغې مجاهدینو حکومتولي او چې دلته د دوی سره بود و باش سوی دی، بیخي هغه څوک بیا هېروي نه چې هغه تللي دي. لکه شیخ نظام محمد صاحب دوی همیشه یادوي، او لکه مزمل صاحب چې دلته تیر سوی دی. نو دا د دې هغه اخلاص او هغه غوښتنه ده د طالبۍ خفه وه، یعنې په هغو پسې هم خفه وه چې تللي وه، چې زه اوس تلم هم راپسې خفه وه. نو زه وایم دا خلک چې دي د دغې نظام سره یې سخته خواخوږي ده او محبت و الفت دی ورسره. پرون دلته ډېر کسانان راغلي وه د دې دپاره یو مشوره یې راسره کوله د وتاک تجارت. بیا ما څه خبره ورته وکړه، بیخي صحیح بس خپل په لار باندې ولاړلم. د دې خلکو د دې طالب او د دغه نظام سره واټن له منځه وړی دی، بیخي نشته. د لوی او نیمګړو پروژو چارې څنګه روانې دي؟ تاسې وګورو په ښار کې ډېرې دا کوچنۍ پروژې اوس چې د تورنټې څخه راواخې تر دغه د سړکې پورې دغه سړک مکمل جوړ شوی دی. دغسې که د دغه څخه واخې دا کوچنۍ کوڅو کې خامخا به که ووایم چې تر 200 کوڅو به ډېرې په دې 4-5 کاله کې پخې شوي. او بل د دې غټو پروژو لکه اوس د تورخم سړک هغه د شروع دی تر جلال آباد پورې خپله بودیجې باندې خپلې بودیجې باندې دا د شروع دی. اوس هم دا د کار مشتسبینو چې باندې شته. او اوس بل د دغه جومات د سپین جومات ډېر تاریخي جومات دی، اوس هغه د کار پر ختمېدو دی. دا نیمه پروژه وه، اوس هغه دی اوس پر ختمېدو دی، کار هم باندې شروع دی. او بل دغه غټ سړک د دورنټې څخه نیولې بیا د بیسود د ترپله پورې دا 18 کیلومتره د افتتاح شوې ده او تقریبا 40 متره پلنوالی دی او 18 کیلومتره اوږدوالی دی. دا هم افتتاح شوی دی، په دا لنډو وختو کې به شروع شي. بله منظوري د دغه د بهرآباد سړک چارې اوس دا د نوي شروع کېږي، په لنډه زمانه کې به دا کار هم سره خلاص شي.
نو الحمدلله ډېرې لاسته راوړنې لري. او دې پروژو څخه لیدنه کوئ والي صاحب؟ هو بالکل همیشه زه ورځم. او لوی پروژې څارئ؟ بیخي د تورخم ته ورغلی یم دا لارې ته، هم دغه ته د مملې د باغ سره هغه ورځ زه وم، وزیر صاحب هم راغلی، وزیر صاحب هم دا منطقه ولیدل، نور مشران ملګري هم را سره وه. نو همیشه ورځو ګورو یې. اوس مو اراده ده چې وګورو. ستاسې د مجلسه چې خلاصه به هغه قراردادي راځي پهلوان په نامه باندې یو څوک دی مجلس ورسره لرم، نو بیا به هم که سبا او که بل سبا بیا به ورسم. څارنه یې کوئ؟ یعنې هر وخت ورځئ؟ هر وخت ورځو. زرګونه جریبه ځمکه وایي په ننګرهار کې د غاصبینو له منګولو خلاصه شوې. و ډېره مځکه اوس په ننګرهار کې تقریبا دوی وایي چې 2,80,000 جریبه مځکه غصب شوې ده په دغه 40 کالو کې یا 40 کالو کې. هر چا کوشش کړی دی چې دغه مځکه غصب کړې ده. اکثره د کانال مځکې ډېرې غصب شوې دي. نو اوس په سلګونو جریبه مځکه، په زرګونو جریبه مځکه د دغه شارکونه چې وه چې باندې جوړ شوي وه، یعنې افتتاح یې کړې وه. یو سړي 1000 جریبه غصب کړې وه، یو 15,000 جریبه غصب کړې وه، یو مثلا 1500 جریبه غصب کړې وه. نو هغه الحمدلله خلاصه شوې ده. اوس امارت اسلامي کوشش د دې کوي چې د مهاجرو دپاره ښارګوټي باندې جوړ کړي. اوس لکه د دغه بهرآباد دې خواته دلته یو ښارګوټی افتتاح شوی دی، کار باندې شروع دی د مهاجرینو دپاره. بل په تور هغه کې یو ښارګوټی افتتاح شوی دی، کار باندې شروع دی. د کوټ په ولسوالۍ کې یو دښته ده، نوم یې زما ایر دی. د کوټ په ولسوالۍ کې 8000 کورونو دپاره ښارګوټی افتتاح شوی دی، د 8000 کورو دپاره. نو زه وایم دغه 3 ښارګوټي اوس فی الحاله افتتاح شوي دي. یعنې د کډوالو پر وړاندې مو غېږه خلاصه ده؟ بیخي الحمدلله. یعنې په دې 4 کاله د څو کاله کېږي 15 کاله چې دوی را شروع شوي دي کډوال. په دې 3 کاله کې الحمدلله دغه ستونزه نه لري. یعنې په 100 کورونه هره ورځ 800-900 کورونه راځي هره ورځ، یعنې جمعه هم نه لري تر 500 پورې، یعنې کله 500 وي 600 وي 800 وي تر اوسه پورې الحمدلله دغه ستونزه نه لري. که تاسې ورسئ وګورئ، لکه د یوه کور ته چې یو 15-10 میلمانه راغلي، د ډوډۍ انتظام یې برابر دی، د اوسېدو انتظام یې برابر دی، د اوبو انتظام یې برابر دی. هلته مو حتی کولران ورته ایښي دي چې دا خلک راځي دلته ماسې یوه شپه کوي، بیرته بیا دوی ځي په خپل وطن ته، هغه ښارګوټي چې ورته دغه شوي دي هغو ته ځي. نو الحمدلله مشکل یې تر ډېره پورې حل دی. یعنې خپله مرضۍ نږدې نه لیدنه کوي د کډوالو؟ بیخي همیشه ورځم. او د پاکستان کډوالو باید څه شي نوم ورکوي؟ مثلا دا یو زور او جبر نه دی؟ فکر نه کوئ؟ خیر دی، خو دوی خو چې هر څه کړي دي هغه خو د دوی کار دی. زور موږ او تاسې خو زور ځکه ورته وایو چې دغه مهاجر رسمي مهاجر وه، او یو څوک چې 40 کاله په یو ملک کې تیر کړي، نو هغه خامخا هغه ملک. خو بیا هم افغانان کوشش د دې کوي چې په خپل وطن ته راسي، افغانستان ته راسي. خپل وطن یې دی، که څه هم هر څو کلونه تیر کړي افغانان خپل افغانستان یې خوښ دی. نو که دوی جبر ورسره کوي، که هر څه ورسره کوي، هغه خو د دوی کار دی. خو افغانان دې ته هم لیوال دي چې په خپله په خوښه هم راسي. اوس خو دوی په جبر باندې، جبر دا معنی چې یو څه 40 کاله یا 10 کاله یا 15 کاله د یو ژوند د زندګۍ یو چارې برابرې کړي وي، هغه په یوه ورځ باندې سړی دا د بینه نسي، کور لري، دکان لري، زندګي لري، نو دوی د یوه پرې باندې راوغورځېدلی، موټر ته یې واچول. دا ناسم چلند دی. که چیرې دوی د خلکو ته وخت ورکړی وای چې په یوه کال کې ولاړ سي یا په 2 کالو کې ولاړ سي، دا خلک خود په خوده راتله افغانستان ته. خو خیر به هر تقدیر. خو دلته یې الحمدلله موږ په دې باندې نه پوهېږو. تر اوسه پورې په دې 2 کاله کې بیخي بوج نه، موږ په خوشحاله کېږو. هم ځای په خوښه ورته ورکوو، هم مشکلات خو دي. دا نه معنا چې زه وایم د دوی به 100% کې ټوله چارې برابرې وي، نه داسې نشي کېدلی. نو خامخا به ستونزې لري چې هجرت ستونزې درلودلې، د خپل وطن بیا دومرې ستونزې نه لري، ځکه خپله غېږه د خپل وطن. ډېرو نړیوالو رسنیو سره دا پوښتنه وسي، اسلامي امارت په کمو امکاناتو د دومره کډوال مدیریت کوي، په ځانګړې توګه ننګرهار؟ بیخي زه پخپله هم دلته موجوداتې راتلې. اول ورځو کې ما دورې شپې کولې، هغه کم کې د دورې به وم، د شپې و د ورځې به
هلته هم دلته معین صاحب کار کوي. نو یقیني زما په خپله د دغې اسلامي نظام یو هغه په اصطلاح باندې یو اخلاص و صداقت دی چې دونې خلک د یوه پلې مدیریت کول او دوی ته ډوډۍ برابرول، دوی ته اوبه برابرول. یو اچانک چې مثلا زه ورغلم تقریبا په دغه تورخم کې 14,000 کوره داسې د یو پلې په دغه خوړ کې وه. دلته ما چې داسې ورته وکتله، زه په خپله هم د حیران شوم، څه وریځ هم وه. ملګرو راته وویل چې څه کول پکار دي؟ ما ورته وویل زه لمونځ وکړم بیا به کار کوو انشاءالله. نو زموږ د استخباراتو مسؤل اوس دلې نه دی، برا مولوي صاحب د خدای پاک مل چې هغه ته مو هلته ورشوس، هغه ورشوس و دا کډې یې داسې په منظمه توګه لږ لږ راپرېښولې دی دښته دا چې اوس کیمپ دی. سهار ته یې ټولې مکملې دا 14,000 کډې موږ په دغې کمپ کې سره ځای پر ځای کړلې او د اوبو ترتیب مو ورته برابر کړې. د کابل هم خلک راله، یعنې بس ترتیب یې جوړ شو. بیخي د دې موسسو خلک د هر څوک به چې راتله ورته حیران وو چې په دا 2 ورځې یا په 3 ورځې کې دا ترتیب څنګه برابر شو. نو ډېر ښه مدیریت کې د ټول مجاهدین د کلي اردو د ملګرو څخه، د قمندانۍ د ملګرو څخه، د استخباراتو د ملګرو څخه، دا ټول په یوه ځای باندې یعنې د دوی خدمت ته آمده ورته ولاړ وه. بس خدمت یې ورشروع کړی و، مشکل یې حل و. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. ځکه یو انځور یې تاسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس چې د ننګرهار والي په خپله کډوالو څخه لیدنه کوي، سهار وختي ورځي تر ناوخته پورې کار کوي، خلکو له لوري وستایل شو. په ننګرهار کې څومره بنسټیز کارونه شوي، مثلا د ښاري پراختیا، کرنې، روغتیا، ښوونې، اوبو مدیریت؟ دلته په دې ځای کې ما درته وویلې د جلال آباد ښار ډېر تنګ دی، د 560 کالو ښار دی. پخوا په تېر اداره کې هېڅ لاسته راوړنه نه معلومیږي چې سړی وګوري چې دلته اوس په دې ځای کې دا لاسته راوړنه ده. او ما تا ته وختي وویلې چې دلته د 14 ولایتو خلک بودوبه او دا ښار ډېر تنګ دی. نو تر ډېره حده پورې په پراخوالي کې هم کارونه سوي دي، خو سړی ورته وګوري نه معلومیږي. او کارونه ما وختي هم وویله چې په دغه ډېرو برخو کې کارونه په پښه کې سوي دي او د اوبو مدیریت په پښه کې سوی دی. اوس ټوله کورونه اوبه لري، یعنې د ابرسانۍ ملګري چې اوس تاسې پوښتنه ځینې وکړئ، یعنې داسې کور دې نه وي چې د اوبو مشکل دې لري. او بل د اوبو ځینې یعنې یو دا مدیریت دی چې اوس مثلا بندونه وتړي. اوس موږ دلته په دغه تنګیانو کې ډېر تنګیان لرو چې کار باندې شروع دی، په 2 تنګیانو باندې او دا نور هم تر کار لاندې دي. زموږ کوشش دا دی چې په دې کې کار شروع شي. اوس د سړک د خوا څخه چې اوبه راځي دلته په دغه بند باندې کار شروع شوی، بېرته په دغه ځینو وختو کې دغه اوبو د سیلابونه چې راغله هغه بند یې وغورځاوه. بېرته مو اراده ده چې کار باندې شروع کړو. او په اکثرو بندو باندې اوس مثلا په یو ځای کې چې د موسسې کار کړی دی، د ناکامرا موسسې تقریبا دغه یو ځای جوړ کړی دی، تقریبا 80,000 جریبه مځکه تر لاندې ده په کوټ کې. او د کوټ په ولسوالۍ نیازیانو کې ده، توبه په نیازیانو کې 80,000 جریبه اوس یو دونې غټ حوض یې جوړ کړی دی چې 15 جریبه دی. او دا هر څومره اوبه چې ورلیږي بېرته دا ټوله ځینې خړوبېږي هم او دغه څانان په اوبو باندې راغلي دي. دلته په کوټ کې هم دغسې بندونه یې جوړ شوي دي. دلته د غره ماته یې نوم نه راځي، د نیازیانو ولسوالي ده، نو یو بل بند هم تړل شوی دی. یعنې په دې باندې کرار سره اخته یو چې ګام په ګام په مخته ځو. بلکل. او د روغتیا برخه او د ښوونې برخه څنګه ده؟ د روغتیا په باب باندې که ووایم چې اوس ډېرې لاسته راوړنې په خپله په دغه حوزوي روغتون کې هم ډېر کارونه شوي. نو د دوی په مابین کې واټن شته نه. اوس که سړی یو څوک ملا هم وي، پیلوټ هم وي، نو څه په دې کې څه مشکل دی؟ که یو څوک پیلوټ وي، ملا هم وي، په دې کې خو مشکل نشته. که موږ تاسې مسلمانان یو،
مدرسه یو اسلامي ځای دی هو یعنی یو مکتب دی یو اسلامي مکتب دی یا یو اسلامي مدرسه ده مکتب هم یو اسلامي مکتب دی اوس په اسلامي مکتب کې چې سړی روزنه کوي او جوړښت یې کوي په خپله عقیده باندې نو په دې کې هیڅ مشکل لا نه لري نه مدرسه او نه مکتب او په دې برخه کې چاته اجازه هم نه ورکوي چې د دوی فرق ترې راولي و فرق د څوک نه بیخي نه ورکولي نه ښه سیمه ییزې همغږۍ څنګه دي ډېرې جوړې دي الحمدلله مثلا امنیت سوداګرۍ روغتیا په برخه کې سوداګر ته څومره ډاډ ورکوي راسي پانګونه وکړي ننګرهار کې نو دې څو ورځو کې مخکې هم دلته یو سیمینار و خلک راغلي وو نو د په هر وخت کې د خلک راځي چې دلته د پانګونې دپاره ځای غواړي مځکې غواړي نو دلته ډېر وارونه یا د دوا فابریکه جوړوي څوک مثلا سړې خونې جوړوي یو څوک د چرګانو فارمونه جوړوي یو څوک د اوسپنې کاروبار کوي نو دلته په دې ځای کې الحمدلله ډېرې فابریکې موږ اوس موجوده جوړولو ته اړتیا لري چې د خلک سرمایه ګزاري کوي جوړوي او ډېرې فابریکې په خپله هم روغې دي تاسې وینئ په دې ځای کې تر 350-400 فابریکې به ډېرې او دې ته کار کوئ او بالکل او د قانون استخراج پروسه څنګه روانه ده په قانوني ډول ده ډېره ښه روانه ده دلته په دا د قانونو په مابین کې دلته د یو کمیټه لري دا کمیټه بیا راځي په دې قانونو باندې ګرځي یعنې د هر بخش څه څوک پکښې د محیط زیست څوک ورسره دی چې وګوري چې اوس مثلا دلته دا کان خیږي چې د محیط زیست په باب باندې چې دلته اوس چاپېریال ساتنې ته تاوان کوي یا ګټه کوي بل زموږ سره د هر بخش یعنې د اټمي انرژي کسانان هم ورسره دي ورته ګوري چې دغه کان اوس مثلا پخ سوی دی که نه دی پوخ که چیرې پوخ و نو بیا اجازه ورته ورکوي که پوخ نه و اجازه نه ورته د اټمي انرژي د خلکو بیا دا کار دی مقصد د مسلکي خلک یو کمیټه دی لري په دا کمیټه باندې ارزیابي کوي بیا کان په داوطلبۍ باندې دغه ته سپاري نو چې هر چا په داوطلبۍ باندې وګټي هغه ته یې ورکوي یعنې زرګونه کسان د پکې د کار زمینه برابرې شوې ده بالکل ډېر کسانان په هر کان کې ډېر کسانان کار کوي د ننګرهار د ولس لپاره مو لوی ارمان څه دی بس دغه مو ارمان دی د ننګرهار د خلکو دپاره چې د دوی ته د کار زمینه برابره شي او د تعلیم تربیه کې دوی ډېر رشد وکړي او د مدرسې په باب باندې چې ښې مدرسې و ښه مسجدونه و ښه ځایونه ورته جوړ شي او دوی د مشکله خلاص شي او په دې برخه کې جدي یاست بیخي الحمدلله او دغه راز که راتلونکي کې روان کال کې لوی کار به مو دوی ته څه وي په دغه راتلونکي کې دغه روان کال کې روان ده اوس چې لوی کار به کم کار وي مثلا دوی په ژوند باندې اغېزه وکړي تاسې اوس څه غواړئ چې دا کار باید بشپړ شي دوی ته ورته نو ما درته وویله چې دلته داسې چې د دوی د دغه زما لوی ارمان دی چې دغه 11 تنګې دي چې د هغه سپین غر د خوا څخه اوبه ورته راځي دا ټول وتړو او د کونړ د سیند څخه اوبه راجلا کړو د رلټې ته چې ټول وطن په باندې خړوب شي او مرکزي کابل سره مو اړیکې څنګه دي چې وخت غوښتنو کې رسېدنه کېږي همیشه مو ورسره یي همیشه چې هر څه د دوی هدایت یا چې زموږ ته مشکل وي همیشه د دوی په هدایت باندې موږ کار کوو د دوی څخه هدایت اخلو نو دوی موږ ته سپارښتنه کوي د کارو که زموږ مشکل یې بیا موږ د دوی سره شریکوو دوی بیا هدایت راته کوي بیا موږ خپل په کار باندې شروع په وروستیو کې مو د ننګرهار ولس ته پیغام څه د والي صاحب ولس ته مو پیغام دا دی چې یو د بله وحدت سره یو د بله لاس سره ورکړي او همیشه ورورولي وکړي خو دا 20 کاله باندې په اتفاقۍ باندې څه نه ده جوړه سوې او مشکلات همیشه وي نو یووالی خیر دی زموږ د دوی دپاره نو چې یووالی وکړي دا به ډېره شي د ننګرهار والي ښاغلی الحاج ملا محمد نعیم اخوند صاحب کور مو ودان چې د ننګرهار په مقام کې مو شمشاد ته د ننګرهار د ولس د پوښتنو جوابونه راکړل ډېره مننه والي صاحب کور مو ودان خیر
درنو لیدونکو او اوریدونکو مرکه مو همدلته پای ته ورسېد. تر بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو د سوکاله پرمختللي لوی افغانستان په هیله. وخت مو بخیر. له لیدلو مو مننه.